بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې مشر ورور د خپلې خور په ناراضګۍ جبرن یو چاته د خپله خور په نکاح ورکوي او هغه انجلۍ وایي چې زه دا نکاح نه کوم، دا زما نه ده خوښه. دغه انجلۍ د یو بل هلک سره یې نکاح کول خوښ وي. کله چې نکاح تړل کېږي وروسته بیا انجلۍ کورنۍ ته اخطار ورکوي چې زه ځان وژنه کوم. بیا هغه هلک راځي چې دغه انجلۍ په نکاح ورسره راضي ده، هغه د انجلۍ سره راضي کېږي او بیا دغه انجلۍ ورسره تښتي. که چیرې دا انجلۍ وتښتېږي او یا ځان وژنه وکړي، نو د دغه ځان وژنې په صورت کې د مرګ ذمهواره څوک دی؟ او یا دا انجلۍ وتښتېږي، د دغه هلک او د انجلۍ مرګ جایز دی او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مشر ورور که خپله خور جبرن د هغې په خوښه د هغې په ناخوښۍ چاته ورکوي، نه دا کار جایز دی او نه نکاح تړل کېږي. او انجلۍ چې کورنۍ ته اخطار ورکوي زه ځان وژنه کوم، دا کار هم حرام دی. که انجلۍ ځان وژنه وکړي دا سخته ګناهګاره ده. هغه کسان چې دا د دې په خوښه نه، د دې په نارضایت ته چاته ورکړې ده، هغه ګناهګاره دي، خو د دې سزا او ګناه تر هغه زیاته ده دا چې د دې سره څوک ظلم کوي نو بیا دا د الله عز وجل حکم ماتي، ځان وژني، دا خو ګناه ده، دا به نه کوي. او که چیرې هلک راځي د دې سره نکاح نه یې تړلې، د دې سره خبرې کوي، دا هم حرامې دي. او که چیرې هلک دا انجلۍ تښتي، نکاح نه ده تړل سوې، دا کار هم حرام دی. او دا چې که احیانا دا کار صورت ونیسي نو مرګ یې نه کېږي، ځکه مرګ په هغه صورت کې راتلای سي چې کله یو واده والا ښځې سره زنا وکړي، 4 شاهدان ورباندې تیر سي او اسلامي قاضي دا شاهدان تیر کړي، عامو خلکو ته د وژلو، سنګسارولو، حد ورباندې جاره کولو اجازه نسته. نو ښه خبره دا ده چې نه دا انجلۍ غیر شرعي کار کوي. که چیرې هغه ورور ګناه کوي دا هم ګناه کوي، نه دي هغه ګناه کوي، دا دي د خپل ځان، آخرت، کورنۍ عزت و حیثیت وساتي. ورور دې د خپلې خور آینده او د دې د شرعي حق احترام وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.